د افغانستان معلولینو ملي لوبډله ډګلاس هیواد ته راستانه شول. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. د افغانستان معلولینو د کرکټ ملي لوبډله چې د معلولینو د نړیوال سیریز لوبو کې د ګډون په موخه انګلستان ته تللي وو، نن سهار ډګلاس هیواد ته راستانه شو. افغان معلولینو په نړیوال سیریز کې په پرله پسې توګه د انګلستان، پاکستان او بنگلادیش لوبډلو ته ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته یې لاره ومونده او په نیمه پایلوبه کې له انګلستان سیالۍ بایلوده. د انګلستان په کوربتوب په نړیوال سیریز کې ټولې 15 لوبډلې ولوبېدې چې له ډلې افغانستان، هندوستان، بنگلادیش، پاکستان او انګلستان لوبډلې شاملې وې. په دې سیالیو کې انګلستان او هندي لوبډله پایلوبې ته ووتلې او په پایلوبه کې هندي لوبډلې انګلستان ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال سیریز اتلولۍ په خپل نوم کړه. په ټوله کې افغان معلولینو په دې سیریز کې ډېرې ښې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړې چې د افغانستان نوم یو ځل بیا په نړۍ کې وځلوه او په دریم مقام له 3 بریا وروسته هیواد ته راستانه شو. د یادولو ده د نړیوال سیریز وروسته د افغان معلولینو لوبډلې ځینې لوبغاړي د معلولینو د نړۍ په غوره 11 کسیزه لوبډله کې هم ولوبېدل. د یادولو ده چې د افغانستان د کرکټ د معلولینو ټیم لوبغاړي د دې ټورنمنټ په غوره لوبغاړو کې یاد شوي چې یو پکې محمد الله احمدزی دی چې د 4 ټیمونو د لوبغاړو د شریک ټیم کپتانۍ ورته سپارل شوې چې ستر ویاړ بلل کیږي. د معلولینو څخه جوړه شوې 11 کسیزې لوبډلې د کوربه انګلستاني لوبډلې سره 20 اوریزه لوبه ترسره کړه چې 3 افغان لوبغاړي هم برخه. په دغه سیالۍ کې انګلستان لوبډلې په 20 اورونو کې 101 هدف ټاکلی و چې د نړۍ د معلولینو لوبډلې د افغان لوبغاړو پر مټ یاد هدف پوره کړ. نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیده. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره همدغه چینل ستاسو په خدمت کې دی. در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.